د ګلانو د غاټولو مبارک شه، ښایسته اختر د ټولو مبارک شه. موسم بدل دی پسرلی دی که راځي راشه ستا خو په تمه هر سړی دی که راځي راشه. له ستاسو ټولو زیاته مننه چې زمونږ خواته راغلي یاست. لا دغه ځای پته لږ ارامه ښکاره شو ما دلته ښه یم بل د هلمند مستا څپه شه په لرغوني سیستان واوړه د کابل ارغوان ښکل کړه. د ریدم یې نه و د کمپوزینګ دی ما ډېر خوښ شو چې د اکثره کوم ساس کې ویلی و ډېره مزه یې وکړه ډېر خوندور و. علي سفر کې چې کله دلته ښکته شوم ته مې وکتې زیګرا همت شو دی راغی مانځه وروره دوی هفته راغلی دوی هفته راغی دلته نه تنګېږي شیټین راکې وته مګاخ کې وایي ته مې ولیدې وایي زړه کې مې ټکه پیدا شو وایي دا غټ سری نه دی چې خلکو ته غټ سری وایي دا ما سره مخ شو ستا د رټلو زوا بنو نه راتېر شمه اراره د سمندر غاړې ته راشمه اراره د سمندر غاړې ته راشمه. د خوښیو د خوشحالیو غېږې واشه یا اختره د رحمت فرښتې راشه د ګلانو د غاټولو مبارک شه ښایسته اختر د ټولو مبارک شه. اختر خو هسې څو ورځې بعد دی خو مخکې له مخکې زموږ د مسافرو هغه تبریکي ومنئ. کله کله مسیجونه مې یو بل ته کوو چې اول اختر مبارکي ما درکړې نو دا ځل د ویدیو د لارې مونږ تاسو ته اختر مبارکي درکړې. یو د اختر مبارکي دوهمه ښه خبره دا ده چې وطن کې پسرلی دی ونو پاڼې کړي دي ګلان رژېدلي دي دښتې به زرغون شوي وي او خلکو په افغانستان کې خصوصا د ادب مینوالو ښکلې ښکلې مشاعرې جوړې کړلې ډېرو ملګرو پکې دوستانو پکې برخه واخیستله. خو زه به د وطن د خلکو لپاره یوه خبره وکړم چې یو بدبختي پکې دا وه چې هغه بلبل چې د وطن هره غونډه ورباندې ښایسته وه د هغه د غږ خواږه د هر چا تر غوږو تر اوسه پورې هم رسېږي خو شتون یې هلته نه وه. دا کمی به زه باوري یم چې ټولو به احساس کړی خو موږ بیا بیرته خوشبخته یو چې دې مسافرۍ په دې سخت ژوند کې داسې یو ګل یار موږ تر خپل څنګه لرو نو موږ به لنډ مجلس هم وکړو لنډې لنډې خبرې به هم وکړو او د خیره سره ښایسته ښایسته زمزمې به هم وکړو. پردیس بیا هم په خیرونه جوړ راځه زما خو باسې هم ختلي یو څو د خدای راته شوی زما ختلې دا څنګه دی چې موسم بدل دی پسرلی دی که راځي راشه پسرلنۍ خبرې شوې که نه موسم بدل دی پسرلی دی که راځي راشه ستا خو په تمه هر سړی دی که راځي راشه او زه به تحفه کې تاله ستا د خوښې ګل درکوم پوهېږم خوښ دې ګل ریدی دی که راځي راشه او راورېدلي بارانونه کوکنار ګل کړی دی شنه هره پوله هر پټی دی که راځي راشه یا خار خوړلي یا پردیسه غږ مې اوري که نه یا خار خوړلي یا پردیسه غږ مې اوري که نه خفه مې تا پسې زړګی دی که راځي راشه. ډېره مننه لالاجي تا ته او مندوزي صاحب ته سیف الرحمن ورور ته او هغه ملګرو ته چې همدا شیبه د خوشحال صاحب له یوټیوب چینل یا له ټیک ټاک اکاونټ یا له ټولنیزو نور رسنیو چې د ده اړوندي د نورو ملګرو اړوندي یا زما د ټیک ټاک او د فیسبوک ملګري ځکه یو بل سره به شیر کوم که نه د دې ټولو خبره داسې نه ده چې نه یم پوه دا ویډیوګانې د ټولو دپاره دي ولې اول حق یې د خوشحال صاحب دی ځکه د زحمت ډېر ویستی دی نو ټولو نه مننه چې په هر اکاونټ موږ څارئ له ټولو مننه چې زما او د خوشحال صاحب نورو ملګرو په اړه مو ویر کړی دی او د خوشحال صاحب نه مننه چې زموږ په اړه یو ښه فکر ورسره دی نو خبرې به موږ سره خبرې ډېرې دي او ډېرېږي خو سږ کال پسرلي کې چې څومره مشاعرې غونډې او د نارګل په شمول چې دا یوه سرلارې ده د ټولو مشاعرو نو چا چې ګډون کړی ټولو مننه کمې مشاعرې او بنډارونه چې د پسرلي اړوند راځي هغې کې ګډون وکړئ موږ به که چېرته چا پکې موقع راکوله انلاین به در سره ګډونوال شو کونړ ته زه مېلمه وم نو له ټولو مننه خوشحاله اوسئ مخامین راځئ دا مایک ته خور کو مندوزي صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې او د خوشحال صاحب نیکې هیلې خوشحاله شوم ستا په راتلو باندې
باور په خدا وکړه چې نه مړېږو در باندې، ساده جملو کې مې درته ویلي دا دي. ساده څه خلک ډېر خوند کوي. او باور وکړئ چې موږ ته یې دومره خوشحالي دې راکړې دي دې راتګ، ولې هلته به ورپسې خلک خفه وي، خو دلته یې ما ته د ډېره خوشحالي راکړې ده. په مسافرۍ کې یو ښه ملګری پیدا کول نه ده، دا ډېره لویه خبره ده. باور په خدا وکړئ، دا حقیقت دی. جالبه شی ده چې ما ته ملګري زنګ ویل شوی، وروره وایي ته مسافر یې، ولې ټول ګلان تا ځان ته ټول کړل. او دا شی به وایو چې دا خوشحال صاحب ځان ته راغواړي، یعنې د اروپا په ژوند کې څوک ځان ته راغوښته دا ډېره سخته خبره دا ده. ډېره سخته هغه خبره چې ده. چېرته اوسېږي هغوی له پته لګېږي که نه، خو چېرته چې ملګري افغانستان نه په پاریس کې قدم کېږي بس دا به له وایي چې دې خوا راځه. چې هلته موږ دلته خبر شو موږ چې کس را روان دی، بس موږ ورته پلان جوړ کړی. خو خبره داسې وه تا ته خو موږ ښه راغلاست ووایو او ته سر کې سترګې زموږ او ډېر خوشحاله یې وه. څنګه را سره سیف الرحمن صافی او سیف الرحمن راغلی. سیف الرحمن ته دا مایک واخله. زه به اول د سیف الرحمن یو له هغو ملګرو ده، موږ دلته زیاتره خلک چې کله اروپایي هېوادونو ته راشي، خصوصا فرانس ته راشي، ډېر کارونه چې دي په لومړیو وختونو کې سوسیال کوي، او سوسیال نه وخت اخیستل او 2 ورځې او 3 ورځې ماتل او بیا ستا خط لوستل، بیا تا ته بېرته قناعت درکول، دا ډېر لویه خبره ده. موږ لپاره سخته ځکه نه ده چې موږ داسې یو موږ سوسیال لرو. موږ ډېر سوسیال لرو. دا الحمدلله دلته فرانس کې وخت تېر کړی دی، په ژبه باندې پوهېږي، فرانسوي زده ده، انګلیسي زده ده، په ادارو کې د قوانین دغه ټول شیونه داسې زده دي لکه دلته یو فرانسوي ښځه یا یو فرانسوي سوسیاله یا سوسیال دود زده وي، دا ټول کارونه زده وي. نو موږ خوشبخته یو ټول کارونه په همدغه کوو. سیف الرحمن په خیرونه. بس مننه خیر اوسې. بس زه هم خوشبخته یم دې ډلې یو حصه یم. نن شپه راغونډ سوي یو، ډېر خوشحاله یم پردیس ورسره مندوزي سره تاسو سره. خوشحاله اوسئ. زه یوه پوښتنه لرم، ولې شاته ناست یې؟ ته ولې دا ځای خوښ کړې چې دلته زه کښېنم؟ ولا دغه ځای ماته لږ ارامه ښکاره شو، ما دلته ښه یم. بل د او نور نفر مندوزي صاحب سره نږدې ډېر درانه دي، مالې مخکې ښه دي، مخکې ناست دي ښه ډېر ښه دي. دلته سرلاری خو ته یې که نه، بس یو ته خو ته تا هغه ته فرمایش ورکړی و پردیس ورته دا څه شی و؟ دا ورته ووایه که نه. دا د جاوید امیرخیل صاحب هغه نظم و. نظم د لیوال صاحب ده لکه صحیح. لیوال لبامي برخه لیوال صاحب هم فرانس کې ده، ما هغه یو ځل مقصود و. بس همغه ولېدله یاد دی، بس سره پوهېږم دته یاد ده، بس دته ما ویلې ده ورور دی دغه شیونو کې ما لږ حافظه دا به زه درته ونیسم که دی خوښوي. ښه بس داسې به ښه شي که نه، که څه زه به راحت یم، مشکل نشته. نه سره کوم چې ته خوشحاله یې، بس صحیح. زه خو تاسو راسې خوشحاله یم. کور چېرته آباد. لاړې؟ هغه به وایي چې زه درځم. خوشحال صاحب د امرخیل صاحب 2-3 پسرلي وړاندې په نارنجګل مشاعره کې د لیوال صاحب دا نظم لوستی دی چې له بامي بلخه راپاڅه د نوروز د سحر بعده. نو ملګرو به اورېدلی د امرخیل صاحب غږ حتمن، ځکه دا ډېر مشهور کلام دی، زه یې وایم. بدون له موسیقۍ دی، خدای وکړه چې ملګري دې خوند والي. او دا د سیف الرحمن رور فرمایش دی، د ده ډېر خوښ دی، زه یې ورته وایم. یو بیت زه وایم چې موسیقاره یاره دغه غزل دلته پرېږده، په را روان بیت کې یو نوم راځي، ما سم وژني اوریا. لبامي بلخه راپاڅه، لبامي بلخه راپاڅه، د نوروز د سحر باده، د نوروز د سحر باده، پسرلی د عشق را خور کا، پسرلی د عشق را خور کا، لزاړه البلاده، لزاړه البلاده، د هلمند مستا څپا شان په لرغونې سیستان واوړه، د هلمند مستا څپا شان په لرغونې سیستان واوړه، د کابل ارغوان ښکل کړه، د کابل ارغوان ښکل کړه، د بګرام هوا کړه ښه ده، د بګرام هوا کړه ښه ده، پر سر لوړې هرې واوړه،
چې گذر پس پان کړي پر سر لوړي غري واوړه چې گذر پس پان کړي بخاراتا وگما یوسا بخاراتا وگما یوسا چې پرواز په بدخشان کړي چې پرواز په بدخشان کړي د سوما په باد مستا د صدیق د جشن یادا د سوما په باد مستا د صدیق د جشن یادا لبا می بل خراباڅه لبا می بل خراباڅه د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا لګنجا تر باسینا لګنګا تر سمرقندا لګنجا تر باسینا لګنګا تر سمرقندا لقلی تر فرارو دا لقلی تر فرارو دا للاهور تر خجندا للاهور تر خجندا د ظلمو دی اتړونا د خستا پیغلو نڅادا د ظلمو دی اتړونا د خستا پیغلو نڅادا لبا می بل خراباڅه لبا می بل خراباڅه د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا پسرلی د عشق را خور کا پسرلی د عشق را خور کا لزاړه عمر بلادا لزاړه عمر بلادا د هلمند مستا چپاشا په لرغوني سیستان واوړه د کابل لرغوان ښکل کړه د کابل لرغوان ښکل کړه د بګرام هوا کړه ښاده د بګرام هوا کړه ښاده ډیره مننه پیسه د سیف الرحمن ولا د اختیار ته د وجود اختمه ودرېدل او بل دا غزل دا نظم سیده دا یو رکب یعنی ما یو ایمیجیناسیون کې بوزي یعنی خیال کې بوزي چې ځان ته په مزغو کې تصور کوم د خوشحالۍ یعنی دې کې چې څه ویلي دي که نه هماغه منظره زه ځان ته په مزغو کې جوړوم مخکې چې تا ویل مخکې چې تا کوم زمزمه وکړه هم د زړه یې واورېده باور وکړه ویده شوی ورته نو تا د سیف الرحمن فرمایش قبول کړه ودې ویل ډېره مزه یې وکړه او ډېر لرې ځینه دا ته راغلی دی څه ګپ خو نه تقریبا 12 کیلومتره مزل یې کړی دی بس یوازې دا غوښتنه نه چې څه وایي منګي من مننه ژوندی اوس پردیس څو شپې ورځې ووتلې څنګه تېرې شوې
ولا ما د مسافرۍ ته سترګې په ساده اصطلاح خړې وي که نه ما ویل چې هغلته تګ او بېکوري او مسافري او بیا روژه هم پکې راغله روژه خپل یو جنسیت لري نو دا سخته وه خو ماشې له وطن یو ډاډ ترلاسه کړی و هغه دا و چې زه د خوشحال صاحب خوا ته ځم او بیا خدای شته چې مندوزی صاحب خو ما په ټیک ټاک کتلی و ما ورسره بیا ناسته ولاړه نوې شوې او سره له دې چې وطندار مې دی که نه او صفر رحمان رول مې بیا نه و کتلی هغه دلته سره مقصد هغه سره دلته بلد شوم نو چې کله زه رالم هغه اولني سفر کې چې کله دلته ښکته شوم ته مې وکتې زیګرا همت شو دی راغی ما زه وروره دوی هفته راغلی دلته نه تنګېږي ځکه وطن کې سره له دې چې وطن ټول خپل دی خو هغه څلور پنځه ملګري چې بیا چا سره ډېره ناسته ولاړه لري بیا نه خفه کېږي نو ما ځکه له وطنه لري او دا ملګري خو او څه راته نو دا چې دا ملګري لږ تنګی ښه ټوکې کې ورپسې همیشه دا خپل نږدې ملګري چې موږ دلته ډېر څلور پنځه ملګري د ښار کې یو هغه به پیژنو ډېر زیات خلک خو هغه ملګري چې کینو یو بل سره قصې مېسې کوو زه مسافر وو څلور پنځه دي سعید وو سمیع هلال وو استاد تاسې اضافه شوی همت سره بیا دا ملګرو کې چې دا فضا بیا د ده یو کاکا زوی دغه چې د دې ټول باندې بیا دا ټول فضا وي مثلا یو بغیر زمانه که زه چې اصل ته مام چې ټوکه نه کوي زه خو پېژنم ولې هغه چې دا بیا دا فضا وي بیا هغې نه وروسته دا چې د دې ټولو سره وړه نو ته بلس ته قرآن ورکړی چې واوره د سړي سره کار ونه لري اوس به کار سره شروع کړې اوس سره بلد شوی پرون څه کیسه کوله وایي کله چې ټرین راکې وته مګاغ کې وایي ته مې ولیدې وایي زړه کې مې ټکه پیدا شو وایي دا غټ سری نه دی چې خلکو ته غټ سری وایي دا ما سره موږ شو همت صاحب سره راغلی وو که نه نو دلته د ګټ سټیشن چې ورته وایي که نه لکه ټرین سټیشن ورته وایي بالکل ټرین سټیشن ورته وایي موږ په افغانستان کې مو لرو چې پلانکی هټه بیسانکی هټه نو ما به ذکریا همت ته ویل چې ګټ دی وایي هغه هټه کوي هټه مې واورل دلته ګټ وایي بیا دا میتیس چې دا کنده ما ورته چې دا میتیس ورته وایي یا ورته بوس بس وایي که نه دلته ورته بوس وایي که نه یا میتیس وایي ورته که نه بیا به ده ویل چې هغه ده نه هغه میټرو څه ده میټرو نه ده کله کله سه ولا ګریز دا شي نه لګل سخت سره ته بلکې ان شاء الله بلد سوی اوس بنجو سوا دا شنو بل ذکر ما شاء الله سوا دا کیسې ذکر دي نو خوشاله دا ناشنا خبره وه دی ویل چې ستا ویډیوګانې ما شیر کړې وې هلته او ما لیدې وایي کله چې د بس نه ټرین نه راکې وته ما دا خو همغه سړی دی او جالبه دا وه چې د ده د لیدو نه وړاندې ما 15 یا 16 وړاندې ما د دې یوه ویډیو شیر کړې وه او ما نه پېژانده چې دا مندوزی دی لکه مندوزی صاحب خو مې په نوم پېژانده داسې مې نه پېژانده چې تا سره اوسېږي یا دلته اوسېږي هو خوشبخته یو چې د ده په اصطلاح چې غرسري سره دلته وي داسې یو بل شی چې ستا خوښه وي ستا په طبیعت وي خو دا طرز یې کار چې لږ ټیټ وي هغه اصطلاح به وایي کار چې لږ ټیټ وي نور څه پوهېږو سره نور خو سره پوهېږو خو نه داسې نه یم پوه موږ اوس کیسه کوو د وکیل صاحب د خدای ژوندی لري ښه نو د هغه خبره داسې نه ده چې نه یم پوه نو اوس چې ما پردیس او دا مندوزی صاحب کله کله خبره کوي بیا وایي چې داسې خو نه ده چې نه یم پوه لکه پوه یم نو لکه موږ خو پوهېږو سره عجیبه کار خو هغې ورځ باندې داسې کړی وه چې سید ته پوښتنه وکړه چې تا خو په اسلام آباد کې مارکیټونه دي یو ځای کې دي او بل ځای کې دي دا لاسونه ورته داسې کړه داسې وایي ته پوه شوې وایي زه خو پوه نه شوم مننه د اجل احمدي صاحب یو څو بیته دي کله داسې خوښ مو شي ستا په سره د سمندر غاړې ته راشمه ستا په سره د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه ستا په سره د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه
ستا د رټلو ځوابونو نه راتېر شمه ستا د رټلو ځوابونو نه راتېر شمه ارارا د سمندر غاړې ته راشمه ارارا د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه لکه خود سره واره له ځانه وپوښته لکه خود سره واره له ځانه وپوښته لکه څپه د سمندر غاړې له راشمه او لکه څپه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې له راشمه ستا په اسره د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه خوشحال صاحب اکثر د غم غلطېدو په بهانه باندې او اکثر د غم غلطېدو په بهانه باندې اکثر نشه د سمندر غاړې له راشمه اکثر نشه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه کله چې ستړی شم له ژوند نو مې عذابنو کله چې ستړی شم د ژوند نو مې عذابنو هغه شېبه د سمندر غاړې ته راشمه هغه شېبه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه چې بې نوا مې کړې له خپلې دروازې جلا او چې بې نوا مې کړې له خپلې دروازې جلا بیا په ګیله د سمندر غاړې ته راشمه بیا په ګیله د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر ستا په اسره د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه په توره شپه د سمندر غاړې ته راشمه वाह 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 د انډیانو خبره کیا بات ہے بھائی ډیر الله او غلا ډیر الله ډیر یره دا بیا ور پاریس کی دا بیا پاریس کی او له خیره کا ژوند او دا بیتونه خوب ملګری جمیل وصال صاحب ته ذکر علی کوم شي ځکه له پیښور کې ومه
نو ما یو ځل د دې کمپوز وکړ او د غریب بیا ماته یو لس واري ویل چې دا ووایه ماته ووایه او بس فرصت برابر نه شو چې ووایه نو که چېرته زموږ غږ که موږ ویني او دا غږ اوري نو دا غزل دې ټول ورته ډالۍ ګوره موږ ته دې هم ډالۍ تاسو څخه مې مشخصر بیتونه تاسو خو ناست مې بیتونه مې درته دا چې ټاور سره ناست یو او دی ووایي انشاءالله ډېره مزه به وکړي او هغه داسې ځای دی چې دې مرمان کړی دی او ډېر مسافر په افغانستان او په یو ځای بل ځای کې نوم یې غټ دی بس روره ولا د ریدم نو د کمپوزینګ د دې ما ډېر خوښ شو چې دا سره کوم ساس کې ویلې ډېر مزه وکړه ډېر خوندور و بس ډېر دوستانو تاسو نه مننه او مودان ژوندي اوسئ انشاءالله موږ به د اخر لپاره یو بیخي ځانګړی پروګرام لرو تاسې حتما موږ تعقیب کړئ موږ سره پاتې شئ او موږ واورئ نن فقط یو لنډ پروګرام و د پسرلي په نوم او په همدې خاطر موږ ملګري راټول شو موږ دا پروګرام د دوستانو ته وړاندې کړو دوه زمزمې به اوسي انشاءالله د اختر زمزمې کې د اختر بنډار کې به نور ملګري هم راسره وي او پردیس به مو ځانګړی میلمه ځکه وي چې دا به نو زموږ محفل په ده باندې ښایسته وي او دا به یې لا ښایسته کوي همداسې مو خوښه ده خوښ هم ده نو له تا له دې ټولو مننه تاسو مننه له ستاسو ټولو زیاته مننه چې زمونږ خواته راغلي یاست مننه باڼه په سترګو نه درنېږي وروره الله دې راوله ملګرو ته به مو ویل کې درنې چای واچوه دې تر درنې چای به بس کومه انشاءالله اوکې ښه وخت ولرو ملتیا مو وکړئ یو ښه پروګرام بل